تاجکستان ولې طالبانو ته غوسه شوی دی؟ ولې برېښنا قطع کوي؟ دا او ډېرې نورې مهمې خبرې په دې ویډیو کې وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د برېښنا شرکت ځینو پخوانیو چارواکو د وارداتي برېښنا د پیسو د نه ورکړې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې که د برېښنا تامینونکو هیوادونو ته یې پورونه ورنه کړل شي ممکن دغه هیوادونه د افغانستان وارداتي برېښنا پرې کړي. وال سټریټ ژورنالیست ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د تلې پر 11 یو راپور کې ویلي دي چې د منځنۍ اسیا د برېښنا تامینونکو هیوادونو ته د پیسو د نه ورکړې له امله ممکن را روان ژمی افغانستان برېښنا ونه لري. دغې ورځپاڼې د برېښنا پخواني رئیس داود نورزي له قوله ویلي دي چې وضعیت خطرناک دی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د شمالي هیوادونو د اقدام به کابل او ځینې ولایتونه په تیاره کې ډوب کړي. د راپورونو له مخې د داود نورزي په وخت کې برېښنا شرکت 40 میلیونه ډالر درلودل او په حکومت کې چارواکو هڅه کوله دا پیسې بهر کړي. اوس ځینو سرچینو وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي چې د نړیوالو مرستو د بندېدو له امله طالبانو پرېکړه کړې ده چې دا پیسې د افغانستان د برېښنا د پورونو د ورکړې لپاره ونه کاروي. برېښنا شرکت کې سرچینې وایي چې د دغه شرکت پورونه له هغه وخته تر اوسه 90 میلیونه ډالرو ته لوړ شوی او د زیاتېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې دولتي ادارو د څو میاشتو د برېښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. همدارنګه د وارداتي برېښنا د لګښت نیمې پیسې چې 380 میلیونه ډالر کېږي کابل ښاریان ورکوي. د برېښنا پخوانیو چارواکو ویلي دي چې د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په کتو به خلک هم ونشي کړی چې له دې وروسته د برېښنا د لګښت پیسې ورکړي. سرچینې وایي د طالبانو او تاجکستان ترمنځ ستونزو ته په کتو احتمال لري چې د یاد هیواد چارواکي په دغې کړنې لاس پورې کړي. افغانستان کې وچکالۍ او د اوبو برېښنا د تولید کمښت ته په کتو د دغه هیواد له 80 سلنې زیاته برېښنا وارداتي ده. اوس مهال افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې کلنی لګښت یې له 300 میلیونه ډالره زیات کیږي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. د سوله افغان یوټیوب چینل پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله